ستاسو خیال کې بني اسرائیل سره کم څه چې شوي وو هغه د الله حکم نه بغیر شوي وو؟ حقیقت کې د هر څه د هغو ګناهونو او د نافرمانیانو نتیجه وه. هغوی باندې ظلم، غلامي او قید د هر څه الله خبره نه اورېدو او شرک کولو نتیجه وه. نو کله چې دوی د فرعون نه آزاد شلل نو الله ورته ویل یاد کړئ هغه وخت چې کله ما تاسو ته ازادي ورکړې وه. خو هغوی د الله شکر ادا کولو په ځای ګیلې شروع کړې. او کله چې دوی موسی سره بیابان کې ګرځېدل الله ورته خپل معجزې وښیلې او هغې ځای کې هم اسمان نه ورته خوراک راکو او ګټو نه یې ورته اوبه راکړې. خو هغوی بیا هم د الله نه ګیلې کولې. الله هغوی ته اسمان نه منه سلوه راکړې وه خو هغوی د ځمکې نه سابه غوښتل. نو هغوی ته دا شیان کوم ځای نه یاد وو؟ نو هغوی ته دا هر څه هغه وخت نه یاد وو چې کله هغوی یو نسل نه بل نسل پورې غلامان وو. او الله د بني اسرائیل باندې ډېر مهربانه و چې هغوی ته د خپل خلکو نه یو پیغمبر هم ورکړی و. نو ځکه الله موسی علیه السلام ته ویل چې خپل خلکو ته لاړ شه او د زما راکړي نعمتونه ورته وشماره. نو هغوی څه هم غوښتي وو، څه هم خواهش کړی او نو ما ورته راکړي دي. هر څه مې ورته ورکړي دي، کم ځای نه ووښکل او کم ځای ته مې راویستل. لئن شکرتم لازیدنکم، ما ته شکرګزار اوسئ او زه به ستاسو ته نور ورکوم. یو ځل زه د عیسایانو او د یهودیانو مذهبي مشرانو سره ناست وم. نو موږ په فلسطین اړه خبره کوله. نو هغه یهودي پوهېدو چې زه یو فلسطیني یم، خو حقیقت کې زه کله هم د فلسطین ته نه یم تللی. نو هغې راته وویل چې تاسو مسلمانان د فلسطین کې امن ولې نه غواړئ؟ ولې نه غواړئ چې هلته فتنه او فساد دې نه وي؟ نو ما وخندل او ورته ویل چې ودرېږه او د خپل الفاظ باندې لږ غور وکړه. تاسو د امن او سکون خبره کوئ، نو تاسو خبر یې چې زموږ د دین معنی هم امن دی. موږ مسلمانان یو، د امن او سکون زموږ زړونو کې دی چې زموږ ژوند کې څه هم کیږي. نو ما ورته ویل چې د فتنه جوړولو والا موږ نه یو، د تاسې یې. چې موږ د ژوند کې څه هم آزمایش تېرو نو الله به موږ ته هغې اجر راکوي. خو تاسو خلک نورو ته تکلیف ورکوئ نو ستاسو حساب به ډېر سخت وي. نو کله به هم ستاسو دا امن او آرامتیا به موندی نه شي، ځکه چې تاسو د الله لارې نه لرې یئ او د نورو باندې ظلم کوئ. نو ستاسو ته هم پکار دي چې الله نه توبه وکړئ. نو څنګه چې قرآن کې الله وایي یاد کړئ بني اسرائیل ته هغه نعمتونه کوم چې ما ورته ورکړي دي.